په مسجد اقصی کې د یو مسلمان سره یوه ډېره عجیبه واقعه راغلې ده. هلته چې خلکو دا واقعه ولیده نو ټول خلک په سجده باندې شو. ویډیو راسره مکمل وګورئ ښه د یو واقعه ده لږ راسره ضرور وګورئ ښه د الله پاک قدرت ته وګوره الله څومره لوی ذات دی. ښه ویډیو مکمل وګورئ که نه تاسو ته به اوس پته ولګي چې الله څومره لوی ذات دی څومره بچ کوونکی دی. ښه دا انسان یې په کومه طریقه باندې بچ کړی دی. ملګرو چېرته چې تاسو ته دا کس ښکاري که نه دا په مسجد اقصی کې په مونځ باندې ولاړ و. په دغه ټیم کې مونځ کولو چې اچانکي چې ده نو د اسرائیلو د طرفې یوه ګولۍ راغلې ده. چې کله دا ګولۍ راغلې ده نو په دې انسان په دې سڼه باندې لګېدل خو د دې ټوپۍ په سر ده که نه او په دغه ټوپۍ کې چې ده نو دا ګولۍ پساو شوله. چې خلکو دا منظر ولیدلو که نه نو خلک ټول په سجده باندې شو او سجده یې وکړه او د الله لاک لاک شکر دی دا خو ځکه چې څومره لویه خبره ده که نه چې یوه ګولۍ را روانه ده ګولۍ څومره په تیز رفتار کې دي او بیا راځي او د انسان په دې ټوپۍ کې نښلي او انسان چې د نقصان نه رسي انسان نه ختمېږي. نو خلک چې ونو ټول په سجده باندې شو د الله پاک قدرت ته وګورئ که نه چې الله څومره لوی ذات دی که نه چې د انسان یې په کومه طریقه باندې بچ کړو. هلته ټول خلک حیران کړو که نه په سجده باندې شولو چې الله پاک لاک لاک شکر یې ویستو او په ژړا باندې شول چې الله څومره لوی ذات دی که نه چې دا کس یې په کومه طریقه باندې بچ کړو. ملګرو ټول مسلمانانو ته دا ویډیو ورسوئ که نه دا په مسجد اقصی کې د یو مسلمان سره داسې شوي که نه ایمان دې ته ویار ایمان مضبوط همیشه ساتئ او الله څومره لوی ذات دی انسان په کومه طریقه باندې چې دی نو بچ کړو که نه ټول خلک یې حیران کړو ټول خلک ورته حیران شو که نه چې دا په کومه طریقه باندې بچ شو. یار ویډیو د ټولو مسلمانانو سره شیر کړئ یار زموږ دپاره پکې ښکلی پیغام و. ملګرو ټولو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ او